أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. دی آیت مبارکه کې د یهودو او نصرانیانو عیسایانو یو قباحت ذکر کوي چې دوی په نبی آخر الزمان باندې سوالونه کوي، تپوسونه کوي او په ذل اعتراضات کوي او دغه عمل د دې لپاره کوي چې دا رسول تنگ کړلی شي او خفه کړلی شي او دته تکلیف ورسي او په دغه اعتراضاتو کولو سره د مؤمنانو هم په زړه کې شکوک او شبهات پیدا کی چې دا مسلمانان د ایمان نه پس بیا کافران شي. نو دا د دوی دغه غلط صفت چې بیانېږي دا په هغه وخت کې هم په یهودو او عیسایانو کې وو او وس پکې هم شته، وس هم د هغوی لویه سرمایه او غټه مشیندري د دې لپاره استعمالیږي چې مسلمانان په خپل دین باندې ستومانه کی او دوی دوباره د ځان پشان کافران او مرتد کی. نو فرمای ام تريدون آیا تاسو غواړئ ان تسألوا رسولکم چې تاسو اعتراضونه وکئ، سوالونه وکئ د خپل رسول نه. دلته کې خطاب یهود او عیسایانو ته دی او رسولکم د خپل رسول نه مراد نبی آخر الزمان دی. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په عالمی پیغمبر کېدلو باندې دلالت کوي. یعنی ستاسو رسول نبی آخر الزمان چې دا یوازې د عرب پیغمبر نه دی بلکې دا د پوره دنیا د قیامت پورې اخرنی پیغمبر دی. نو فرمایي چې تاسو دا غواړئ چې تپوسونه وکئ، سوالونه وکئ، اعتراضونه وکئ په خپل رسول باندې مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو فرمای کما سئلا لکه څنګه چې تپوسونه کېدلی شو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې، یعنی د موسی علیه السلام زیات ایذا او تکلیف چې دوی موسی علیه السلام ته رسولی دی نو هغه په دغه فضل بیمانی سوالات او فضل اعتراضات په دې باندې هغه رسولی دی. نو فرمایي چې څنګه تاسو موسی علیه السلام ته تکلیف ورکړو او فضل تپوسونو سره دغه شانتی دی پیغمبر ته هم تاسو تکلیف رسول غواړي په داسې تپوسونو او اعتراضونو سره. ومن يتبدل الكفر بالایمان نو چا چې واغستلو کفر په بدل د ایمان کې فقد ضل سواء السبیل نو دې د سمې لارې نه ګمراه شولو. یعنی دغه رسول تاسو پیژندو چې دا
د الله رسول له او بیا هم تاسو اعتراضات کوئ نو تاسو هغه کوپر واغستو او ایمان تاسو پرې خودلو او د سمې لارې نه واوښتئ. ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه یهود او عیسایان دا ډیر زیات خوښي د دوی د زړه خواهش ته لو یردونکم کاش چې دوی واپس کی تاسو من بعد ایمانکم رست تاسو د ایمان نه کفارن کافران. دا د دوی ډیر هغه د زړه ارمان او ډیر د زړه هرس دی چې دوی دا غواړي چې تاسو د ایمان نه پس بیا کافران شئ، د ایمان د دولت نه تاسو خلاص شئ. او دغه اعتراضات چې کوي د دې مقصد هم د دوی دغه دی چې ستاسو په اړه کې شکوک شبهات پیدا کړي. حسدن فرمایي چې دا د حسد د وجې نه عام طور حسد چې دی دا په زړه کې د یو کس سره د یو نعمت د نه برداشت کولو د وجې نه پیدا کیږي. نو دوی ته خو د ایمان قیمت معلوم دی، اهل کتاب دي چې د ایمان څومره لوی قیمت دی، نو څومره چې د ایمان قیمتي دی دومره هغه دوی د دغه ایمان د ختمول لپاره خپل برپور کوشش کوي، ستاسو د کافر کولو کوشش کوي. دا دغه حسد د وجنه من عند انفسهم کم چې د دوی په زړونو کې دی من بعد ما تبین لهم الحق رستو د دینه چې واضح شوی دی دوی ته حق، دوی ته دا حق پته ده چې دا نبی هغه نبی آخر الزمان دی په د ایمان راوړل دا حق دی. او د دې معلومیدلو باوجود بیا هم د حسد د وجې نه په هغه باندې چې چا ایمان راوړی دی دغه خلک د ایمان نه وزګارول غواړي. نو فرمای فعفو نو معافی کوئ تاسو، وصفه او درگذر کوئ د دوی سره انخلی ما که تاسو د دوی سره انخلی نو تاسو به د خپل لار نه ګډ وډ شئ، دوی سره مه انخلی او د دوی سره د انخطو په ځای باندې بس معافی کوئ، وصفه او درگذر کوئ. معافی فعفو ظاهری دا خبرنا اوختلو توي او صفحه د زړه نه ما خبره وستل، ځکه که ستا زړه په دې خبرو کې مشغولي نو تبا په روحاني طور باندې ترقی نشي کولی. نو فرمایي چې تاسو معافی کوئ او درگذر کوئ، په زړه کې هم دا خبرې مه ساتئ حتی یأتی الله بامره تر دې پورې چې راوړي الله تعالی حکم خپل چې هغه حکم د جهاد دی. جهاد حکم راغی دوی په دغه یو طریقه پوهیږي، د دوی د پوهه کولو بله طریقه نشته دی، نو د دوی د پوهه کولو کوشش مه کوئ او د ځان د پوهه کولو کوشش وکئ، د ځان د جوړولو کوشش وکئ. لکه زمونږه د تبلیغ مشران عام طور چې کله د جماعتونو تشکیل کوي نو مرګرو ته هدایت بیانوي، یو خبره دا کوي چې تاسو د خلکو د پوهه کولو کوشش مه کوئ، خلک پوهیږي، خاص طور باندې هغه خلک چې هغه
د نورو هغه فرقو والا خلکی، نو تاسو دا خیال مه کوئ چیر دی نه پوهېږي راشه چې زه یې پوهه کړم. دې باندې تاسو ټایم مه خرابوئ، بلکې تاسو د ځان د پوهه کولو کوشش وکئ. او کوم خلک چې هغه مونځ نه کوي او بنیادي خبرو باندې نه پوهه، هغوی رهنمایي وکئ. نو فرمایي چې تاسو د دوی د پوهه کولو کوشش مه کوئ، بس دوی نه هغه اعراض کوئ، درگذر کوئ، د الله د حکم انتظار کوئ. کله چې د الله حکم د جهاد راغی، دوی په دغه یو طریقه پوهیږي، ان الله علی کل شیء قدیر، یقینا الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. الان ستاسو د خپل ایمان جوړولو وخت دی، او کله چې بیا ستاسو خپل ایمان دروست شولو او د جهاد ضرورت راغی، نو الله تعالی په دې قادر دی تاسو ته د جهاد حکم وکړي او تاسو له بیا غلبه درکړي په دغه مشرکین او یهودو باندې، تاسو له فتح درکړي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دې آیت مبارکه کې د خپل باطنی هغه جوړول د پاره، د خپل ایمانی قوت سیوا کول د پاره، او د ارتداد نه کم باندې چې دا یهود او عیسایان کوشش کوي چې تاسو مرتد کی، تاسو د دوی سره بحث مکوئ او تاسو د الله د حکم انتظار کوئ، او خپل بدنی عبادتونه، مالی عبادتونه چې دي دغه پابندي کوئ چې ستاسو ایمان مضبوط شي او د دوی دغه سازش نه تاسو بچ شئ. نو دا اعمال بیانې، فرمایي چې تاسو پابندي کوئ د مونځ، وآتوا الزکات او ادا کوئ زکات، وما تقدموا لانفسکم، فرمایي تاسو چې دا کم اعمال کوئ نو دا خیال مه کوئ چې موږ عمل کوو پته یې نه لګي. داسې نه ده، تاسو چې څه وړاندې کوئ د خپل ځان د پاره، د خپل ځان د پیدې د پاره، کم نیک اعمال چې تاسو کوئ دا وړاندې ځي. نو فرمایي تاسو چې کم وړاندې کوئ د خپل ځانونو د پیدې د پاره، من خیرن، د خیر د کارونه، عبادات، صدقات، تجدوه عند الله، دا به تاسو بیا مومئ د الله تعالی سره. داسې نه ده چې تاسو کوئ او تاسو خیال لرئ چې دا خو پته نه لګي، نه دا جمع کیږي د الله تعالی سره. نو دې کې ترغیب ورکو د دغه بدنی او مالی عباداتو کې دا ورننوتلو چې دا د ایمان د مضبوط کېدلو د پاره او د ارتداد د مرتد کېدل نه د بچ کېدل لپاره بهترین او لازمی اسباب دي. ان الله بما تعملون بصیر، او تاسو چې دا څه عمل کوئ دا الله تعالی اینی، دا الله تعالی نه سپټ پناه نشته دی. ام تريدون، آیا تاسو غواړئ، ان تسألوا رسولکم، چې تپوسونه وکئ د خپل رسول نه، کما سئل، لکه څنګه چې تپوسونه کېدلی شو موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې، ومن یتبدل الکفر، او چا چې واغستلو کفر بالایمان په بدل ایمان کې، فقد ضل سواء السبیل، نو یقینا دی گمراه شو د سمې لارې نه. ود خوښی کثیر من اهل الكتاب،
ډیر د اهل کتابونه چې يهود او عیسایان دي لو يردونکم کاش چې واپس کی دوی تاسو من بعد ایمانکم رست تاسو د ایمان راوړلنا کفارن کافران حسدن د وجه د حسدنا من عند انفسهم د دوی په نفسونو کې من بعد ما تبین لهم الحق رست د دینه چې واضح شوه د دوی ته فاعفو نو تاسو معافي کوئ وصفه او درگذر کوئ حتی تر دې پورې یاتی الله چې راتلو کې الله تعالی به امري په حکم خپل سره ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر څه باندې قادر دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او قائموي مز او ادا کوي زکات وما تقدموا هغه چې وړاندې لګی تاسو لانفسکم د ځانونو د قیدې لپاره من خیر د خیر د کارونو نه تجدوه بیا بومي دی لرا عند الله د الله سره ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی په هغه باندې چې تاسو یې کوي لیدونکی دی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین پروردگار زموږ د ناس په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار د دې ناس د برکت مونږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې مونږ ته په دی باندې کامل ایمان او عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین